ما مخکې تاسې ته ویلي ول طالبانو دا اعجاز د قرآن د کوم له لحاظه قرآن معجز ده. روح المانی وی دلته علما وی د فصاحت د لحاظه، د دې وجه نه چې قرآن کې ډېر فصاحت موجود ده، د دې وجه نه قرآن معجز ده، او د دې وجه نه چې ډېر علوم پکې دي، او د دې وجه نه چې اخبار بالمغیبات کوي که نه. ته یو ټکی طالبانو بعضې علما وی قرآن صرف د الفاظو له لحاظه معجز ده او دا نور علومو له لحاظه نه، او څوک چې وایي ټول علوم په قرآن کې دي معجز ځکه ده ځکه ټول علومو ته پکې اشاره سته ده. دا مې تاسې ته ویلي قرآن د یو لحاظه معجز نه ده طالبانو. نو بیا ځان نه ګوګوګان مه جوړوي چې هره ورځ ما ته وایي چې قرآن کې ټول علوم سته که نسته. ما قرآن معجز ده. څه معنا معجز ده؟ تنها لفظ معجز ده که ټولو لحاظونو له لحاظه معجز ده؟ ټولو لحاظونو. دلته بیا یوه خبر کوي طالبانو د امام رازي نه نقل مفتریات، نو چې قرآن کې مفتریات لفظ راغلی ده، مفتریات خو تر الفاظو پورې تړاو لري، نو دې نه معلومیږي چې قرآن ته نه معجز دی. وی نه، مفتریات طالبانو په نورو شیانو کې هم راتللی سي، تنها د الفاظو خاصه نه ده طالبانو. روح المانی دلته وایي چې قرآن معجز له ډېرو لحاظونو نه قرآن معجز ده. اوس دا طالبانو ما چې تاسو ته څومره وخت مخکې ویلي الله عز وجل قرآن کې وایي والسقف المرفوع، چت د دې مځکې دپاره یوه هوایي طبقه ده. مځکه چت لري طالبانو؟ مځکه چت لري؟ طالبانو دا څه وایي چې مځکه څنګه چت لري؟ لالو قرآن دی نه ده ویلی والسقف المرفوع. ای انسانه دا دې تا په سر باندې مې چې دا چت ګرځولی او لوړ والسقف المرفوع، هغه والسقف المرفوع والبحر المسجور والسقف المرفوع دا چت ته که نه؟ چت باندې طالبانو چت سړی څه دپاره جوړېږي؟ کوټې دپاره چې د پاس مصیبتونو دې وساتي که نه، هره بلا ملا راونه غورځېږي. طالبانو دا هوا څه ده؟ د مځکې هوایي طبقه چې بله ورځ مې درته ویلې صبح صادق څنګه منځته راځي. دلته د مځکې په سر باندې یوه بخاري طبقه ده چې په یې باندې لمر ولګېږي، په مځکه لا نه یې لګېدلی، موږ ته صبح صادق ښکاري که نه. بل اوس مې علمي بحثو کې عادې ته ضرورت د مځکې طالبانو دا کره ده طالبانو، د کورې دومره هوایي طبقه ده. مثلا دغه هوا چې ده دا د مځکې دپاره څوک ده؟ دا د مځکې دپاره هغه د رادار ضد د توغندیو سیستم ده چې الله جوړ کړی. طالبانو دا د شپې څه ده؟ ستوري داسې تیز دي، دا ډبرې رالویږي، دا دومره ګړندی حرکات کوي، د اسمان نه راځي. که چېرته دغه چت نه وای طالبانو، مځکه د چا نه وه؟ د ژوند د استوګنې نه وله. مځکې ته د ورځې په سوونو توغندي را روان دي طالبانو مځکې طرف ته. که دغه د مځکې چت نه وای دا په مځکه لګېدلی چې یو په افغانستان کې لګېدلی ته نه په کابل کې ټول کابل یې نړوو، ځکه ډېر توند حرکات کوي هغه. د دغه توغندیو نه چې دا نن دنیا جوړ کړي، یوه قارې نه بله قاره ولي تر دې نه ډېر تیز دي. دا چې ولګېږي مکمله زلزله راولي، او دا چې یو نن په کابل کې چا به نه کوټې در نه به د انسانانو د ژوند امکان پکې. خو کله چې دا تیز له پورتنۍ فضا نه راسي د مځکې اتموسفیر سره چې حرکت وکړي، نو هغه طالبانو ټول په هغه باندې په اور باندې بدل سي، اور واخلي. چې اور واخلي ایرې ایرې سي هلته په فضا کې، کله کله یوه وړه وړه ډبره راوغورځېږي مځکې ته. د محمود ابن سبکتګین الغزنوي رحمه الله توره طالبانو چې وه، علما د علم تاریخ وی په اصفهان کې و، انشاءالله شیراز کې و که اصفهان کې و، یوه ډبره اسماني راغورځېدلې وله، د هغه نه یې دته توره جوړه کړې وه، د توره د هغې ډبرې نه وه، د اسماني ډبرې نه. څومره وخت مخکې تاسې که په یاد وي، څو کاله مخکې 5-6 کاله مخکې مسکو کې وه، روس کې یوه دغه ډبره وغورځېدله. تاسې که په علم هیئت کې د موسی خان صاحب هیئت الکبرا وګورئ، په دغه ډبرو باندې بحث کې یکسونه یې ورکړي چې کومو ځایونو کې دا ډبرې غورځېدلي. صحیح شو؟ نو خو مځکه چت لري که یې نه لري؟ دا لیونی ویلی دی چې مځکه له چت له کومه که ملا راغلی مونږ ته وایي چې تاسې همداسې شنامیان یئ که نه، نو تاسې مځکې چت له کومه که نو نننۍ دنیا وایي چې مځکه چت لري. نننۍ دنیا وایي چې مځکه چت لري. که دغه هوایي طبقه نه وای، په مځکه باندې به دومره ډېر توغندیا د مځکې دپاره د توغندیو رادار ده، دا توغندي کشف کوي او خنثی کوي. نننۍ دنیا وایي، نن پرمختللې دنیا وایي. مولا ته چې خبره ورسي، هغه مولا ته چې نسواري مولا هېڅ شی زده نه وي، نو څه وایي؟ دا د کافر زمن چې دي که نه، سخت کافران دي. عوامو ته وایي داسې تاسې غوندې شنه عوام چې را پیدا کړي، څه ورته وایي؟ ښه تاسې وګورئ مکتب رښتیا وایي که دروغ وایي؟ نه دروغ وایي، خو ټول وخت ښه څه دروغ وایي؟ دروغ وایي چت ده. وایي تاسې دا خبر منئ؟ کومه ده چت؟ چت خو داسې بند دي، کومه ده چت؟ لالو ملا علم ته لاړ سه، قرآن واوره. والسقف المرفوع، دا په مځکې په سر مې ګرځولی سقف المرفوع، چت پورته. ته علم ته لاړ سه که نه، پوښتنه وکړه که دغه هوایي طبقه نه وایي طالبانو، مځکه د چا انسانانو د استوګنې بیخي څوک ونه، دومره توغندي به په مځکه لګېدل ته ورسي. چت لري که یې نه لري؟ د چا نه به یې پیدا کوي؟ قرآن معجز سو که بل څوک؟
دغه قرآن چې معجز سو طالبانو ته نه د لفظ له لحاظه معجز سو که د نورو کائناتي علومو د وجې نه معجز سو که نه الحمدلله. نو طالبانو ډېر مو فکر وي نن د علم زمانه د علمي تګ به کوئ که علمي تګ ونه کوي اسلام ته مو تاوان رسېږي نور مو خوښه رب العالمین چې اسلام ته مو څوک رسېږي. طالبانو دلته یو دوه خبرې دي کافر ته طالبانو په ښو اعمالو باندې ثواب سته په آخرت کې نه په دنیا کې سته طالبانو ورته په دنیا کې کافر ته ثواب دا ده چې ښه اعمال یې کړي وي چې الله عز وجل دغه مثلا په دنیا په آخرت کې صرف لږ تخفیف د عذاب ترنه کېږي هغه هم بعضې علماو قول کړی ده لکه ابو طالب نه اما دا ثواب د اعمالو کافر ته الله په دنیا کې ورکوي کم نیک کارونه چې کوي ثواب آخرت کې نه ورکوي دنیا کې ورکوي ځکه د کافر کار ډېر برابر دی. یو خبر طالبانو دلته په احکام القرآن د ابوبکر جساس رحمه الله کې لیکلې او ډېره خوندوره داسې د طالبانو داسې د خپل عبارت به درته ووایم انما سبیله لا داسې وایي کوم کار چې په اجره باندې وکړي ثواب نشته پکې یعنی کوم قربت و ثوابي کار چې اجره پې اخیستل ناروا ده خو که تا اجره پې واخیستله بیا تا ته ثواب سته که نه مثلا د موږ د احناف په مذهب امامت باندې تنخواه څوک ده امامت یو ثواب ده درس د قرآن یو ثواب ده قضا یو ثواب ده دا چې ثواب سو نو په دې باندې تنخواه اخیستل د موږ احناف په مذهب کې خو ناروا ده خو که چا پې واخیستله علماو فتوا ورکړه که متأخرینو فتوا کړې ثواب سته اوس لأن الأجر من حظوظ الدنيا فمن أخذ عليه الأجر خرج من أن يكون قربة بمقتضى الكتاب والسنة قرآن و حدیث وایي چې ثواب نشته ورته فکر ته پام سته اوس مؤذن چې اذان کوي جماعت کې مولا چې د بخاري درس کوي او 50,000 روپۍ تنخواه وي دته بیا طالبانو ثواب شته نه طالبانو سخته خطرناکه مسله ده ښه نو څه وکړو زه خو یم تجارت دې وکړي که نه تجارت دې وکړي والد رحمه الله به ویلي وی د الله نه ډېر خوشحاله په دې یم چې اول د تدریس میم بې اجرته کړی 3 کاله یو عالمو طالبانو د علامه بنوري صاحب شاګرد تېر سوی محمد امین اورکزی بیا د پاکستان فوج بمبار که مدرسه یې والد صاحب 3 کاله ورسره تېر کړي په دیار الهجرت کې نو ډېر محبت یې ورسره و دغه هم ورسره محبت و د مجاهد عالم و د علامه بنوري صاحب شاګرد تېر سوی کتابونه هم ډېر جوړ کړي او بیا وروسته 18 کاله دغه مدرسه کې بې تنخواه درس کړي په دې به ډېر خوشحاله وو لکه اجر نه وي طالبانو چې تنخواه اخلي اجر نه وي ځکه پیسې وي هلته سخته خطرناکه مسله ده طالبان افمن کان علی بینة من ربه لکه اوس طالبانو چې مونږ تفسیر کوو طالبانو اجره نشته ده الله سره اجره ده طالبانو او کېدلی سي زه نه وایم طالبانو زه شیخ صاحبان دي چې هغوی ته به بیا بله ورځ چې ختمه سي 1 لک روپۍ به ورکړي او موږ ته به الله اجر راکړي طالبانو نو د موږ اجر به وي طالبانو علماو هغوی ته به الله دې هغوی ته هم اجر ورکړي موږ بخیلان نه یو خدای یو علمي بحث مې کوو